همدارنګه که موږ اوسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوو ته د الله رب العزت ویناوو ته متوجه شو، تل لپاره هغوی موږ د مصیبت په حالت کې مانځه ته هڅوي چې تاسو مونځ ته مخه کړئ. لکه الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ای مؤمنانو په صبر او لمانځه سره له الله نه مرسته وغواړئ. کله چې غمونه او اندېښنې ستا د زړه کور ته مخه کړي نو راولاړ شه اودس وکړه او خپل رب ته سر په سجده شه. په دې سره به د زړه ډاډمن او هره ستونزه به درته وړه ښکاره شي. ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایی کله به چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کومه ستونزه ورپېښه شوه نو رسول الله به په مانځه ودرېده او بلال ته به یې دا ویل چې یا بلالو ارحنا بالصلاة، هی بلاله موږ ته په لمانځه باندې راحت راکړه. 5 وخته لمونځ د الله له طرف نه په موږ او تاسو باندې دا د الله ستره لورونه ده چې په موږ باندې کړې ده، ځکه په دې سره ګناهونه بخښل کیږي، درجې اوچتیږي او د ډیرو بدني او روحاني ناروغیو شفا پکې نغښتې ده چې الله به په دې مانځه باندې تاته شفا درکوي. نو چې کله په مصیبت کې راګیر وې، په کړاو کې راګیر وې، مصیبتونه راګیر کړی وې، نو ودرېږه الله ته په مانځه باندې د خپل مصیبت الله سره شریک که، د هغه د حل او د هغه د مشکل حل غوښتنه ته د الله نه وکړه. هیله ده چې الله به یې درته حل کړي. دا نه چې په د مصیبت په حالت کې، د ستونزو په حالت کې بې صبره شي او په داسې خبرو باندې خوله خلاصه کړې چې تا نه الله ناراضه شي. نه، الله ته متوجه شه، دا مصیبت ځان ته لوی وګڼه او داسې وګڼه چې دا مصیبت د تل لپاره په ما باندې نه وي او د مصیبت پایلو ته متوجه شه چې دا هسې نه دی، الله به په دې باندې ما ته اجر و ثواب راکوي. نو صبر وکړه، زغم وکړه، الله به نعم البدل او د دې نه ښه شی تا ته درکوي. تاسې هغه چا ته متوجه شئ چې هغه لمونځ نه کوي او جومات ته یې شا کړې وي، په ظاهره به درته خوښ او ژوندی ښکاري، خو د روحانیت له پلوه هغه مړ دی. هغه څوک چې منځونه نه کوي، جومات ته یې شا کړې وي، تا ته به دا ژوندی ښکاري، خو د روحانیت له پلوه دا انسان مړ دی. ځکه داسې کسان تل په یو نه یوه اندېښنه کې ښکیل وي. خو که ته جومات ته لاړ شي، الله ته مخه کړې، د خپل راز الله سره شریک کړې، الله به د ستا ټولې ستونزې حل کړي. همدارنګه د مصیبت په حالت کې په دې باندې انسان باید پوه شي چې دا د الله له طرف نه دی. یوازینی علاج څه شی دی؟ صبر دی. که زه او ته صبر ونه کړو نو څه به وکړو؟ آیا تر صبر پرته بله چاره شته؟ نشته بالکل.